دا نمونه زمونږ معاشره شي، دا زمونږ د زړه ولا ارادي نیتونه شي، نو بیا به مو تاسو هغه معاشره وي چې مو تاسو به ښه اطمینان سره سکون سره ژوند تیرو او د مو کورونو ماحول هغه به د جنت ماحول وي، زمونږ د محلې ولا ماحول هغه به د یو جنت ولا ماحول وي. مو تاسو به یو بل سره داسې مینه وي چې لرې نه خپل مسلمان ګاونډي خپل مسلمان ورور وګورو زړه به مو خوشحالېږي چې هغه د پلنکۍ حاجي صاحب راغلو، پلنکۍ امیر صاحب راغلو، دا زما ګاونډي دی، دا زما کلیوال دی، مینه به دوی ورسره ولې دغه خیرخواهي به پرته وي. دې وجې نه پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي تهادو تحابو، چې تاسو یو بل ته هدیې ورکوو نو تاسو به خپله کې یو بل سره محبت زیاتېږي. نو نن سبا دغه قصې نشته چې یو کور ته کلي نه څه میوه راغله، نو نن سبا معاشرې کې نو هغه کور دینداره کور و، نو هغه میوه نیمه کړله، نو څه خپل ځان ته پرېږدوله، 3 حصې کړلې، یوه حصه یخي طرف ګاونډي ته یې ورکړله، یوه حصه یې ګس طرف ګاونډي ته ورکړله. نو چې کله میوه یې واستوله لږ ټایم بعد هغه کور نه ورته پرچه راغله چې ماشاءالله ډېره ښایسته میوه درته رسولې دی، خو دا دې څه قیمت ته ورسره نه ولیکله چې دا په څومره دی چې پیسې در واستوو. نو نن سبا مو تاسو ته دغه تحفې ورکول، دغه هدیې ورکول، ګاونډي سره ښېګړه کول، شی کور کې پوه شي ګاونډي ته ورکول، کور کې د میوه وي ګاونډي ته ورکول، نو دا دومره مو تاسو هغه سوچ نه لرې شوي دي چې څوک سره واستئ یا یې به څه کېدای شي د خرڅونو دپاره رسولي وي، لکه څرنګې دغه کور ولا ګمان وکړلو. نو دې د وجې نه تحفې ورکول، هدیې ورکول، ګاونډیانو خیر خبر اخیستل، ګاونډیانو سره ښه کول، د هغه غمرزي کول، پوښتنه یې کول چې یاره یو ګاونډي ته ونه کتلو چې یاره چېرته دی، بیمار نه دی، یاره یو ګاونډي هغه باندې حالات راغلو، څرنګې خوراک څښاک د څه بندوبست دی. نو دې طریقې سره کاروبار شته نشته، یو سړی دی هغه کور ته بار بار خلک راځي، یاره څه چل دی قرضا دی ورباندې. نو دې نمونه څه کله مو تاسو یو بل سره همدردي وي نو بیا به مو تاسو دغه ژوند دا به سکون اطمینان ولوي. علامه توفیق نصیب.